د پوخ فطرت خاوند یم زمانې ته مې ښکاره کړه د پوخ فطرت خاوند یم زمانې ته مې ښکاره کړه وختونه به مې وینځي خو رنګونه راننځي غزل دی چې د ذات خبرې کېږي او د رنګ خبرې کېږي د ذات خبرې کېږي او د رنګ خبرې کېږي د امن خاریه کې اوس د جنګ خبرې کېږي او شعر دی چې ما هلته داستانونه خرڅ له راوړله چې کوم ځای ما هلته داستانونه خرڅ له راوړله چې کوم ځای د سر خبرې کېږي او د څنګ خبرې کېږي او شعر دی چې خسرته د نکاح فضیلتونه بیانېږي خسرته د نکاح فضیلتونه بیانېږي بې ننګ او اکثر دلته د ننګ خبرې کېږي او شعر دی چې د امن ناوې ناسته د پکور باندې زړه شوه د امن ناوې ناسته د پکور باندې زړه شوه خوشحال ته چې په غوږ کې د اورنګ خبرې کېږي ډېره دا بیا وجه شعر د امن ناوې ناسته د پکور باندې زړه شوه خوشحال ته چې په غوږ کې د اورنګ خبرې کېږي او چې پړک کې د سپوږمۍ او د لمر سترګې برېښولې چې پړک کې د سپوږمۍ او د رڼا سترګې برېښولې د هغو سپینو تورو اوس د زنګ خبرې کېږي مقصد چې که زر ځله هغه د ملک لور یادېږي ګله که زر ځله هغه د ملک لور یادېږي ګله کوڅه کې اوس هم د دې ملنګ خبرې کېږي کوڅه کې اوس هم د دې ملنګ خبرې کېږي او د ذات خبرې کېږي او د رنګ خبرې کېږي د امن خاریه کې اوس د جنګ خبرې کېږي